یو جنې هغه ورځ یو کمنټس کړی نو ما هم پې کمنټس وکړو هغې ویل هم کړی هې کړی تے کړی رہیں عمران کے ساتھ نو شعرونه خو مې ورته ډېر ویل خو ورته مې ویل پاکستانی میں ایک وقت کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں صدر تھا شیطانی وزیر اعظم تھا ملتانی آرمی چیف ہم وہ کیانی اسپیکر تھی زنانی میل وزیر خارجہ ہم ہی نہ ربانی میل ہر طرف بیمانی نہ بجلی نہ پانی میل اس حکومت کی عجب کہانی اور میل عوام ان کو پھر بھی شاباش کہتے کیونکہ دل ہے پاکستانی قرآن مادی ماشی تمرو روی میل ڈن کی ورشا گلانیو چیچا ورپس صدر زرداریو چیچا میں کدی پلاس دلران غدوار بیا ولا خزی او بچیو چیچا میں پدی غریب دینو منشون الطاف حسین خاص پتندیو چیچا او میل صورت اخلاص چ ولوم نو ورتو غ بیل میازه پجړګیو چیچا نور د پنجاب نو واپسی شروع کا د پښتنو هې در هوتیو چیچا اخیری مې ویل مې اسپندیار ک په امریکا کې پټ شو د غلو سردار اعظم هوتیو چیچا بیا مې ویل یو دوه خونی دي چې بیا ماشي خوري سرما سه یو پکې پس پیو چیچا اوټ پچاله ورکوي دی پیر دې ځلې د نواز شریف نیاله ورکو یا چرته بلی دنیا له ورکو خو زه پوکانو پورې تړم گیسی پوکانو پورې او پیولی کوم چې کم ځان تلا گیر کو داغه دی هاري نو دا اوټ چې ورکوي لکه زمې په پوکانې پورې تړي او په لیکل کوي او د یو پځې دوه کنزل کوي او کنزل خاصم تاسو عادت ته د یو پځې شل کوي چې سا یو راغو زمانہ خ جنډا خمل د تګړي نه جامې او ګنډو د لهړې او یار دا تاسو ټول خوې چې ټیک تا مال مړه ټول بدرته وي ابل وي زما بیٹ ته مل پار گاډي اغلا لمبر پلیټ ته ابل وي زما تور د مل الله شکراته منظور ده یو ملک پکې راغو زما ګوپی د مل دا تاسو دوه درې تنو لکه پی دي راشه پیشو مونږ له خړو چولو واپ دی په بجلو پنا شو یاره که پیشو تم وی چې پشي او نواز شریف الله دیو کې چې بیا خو په دې سیټ رامشي او یا پوخ د مرګ په خو بدیره کې ودشي نو زه درته د پیشو بچی نواز شریف حکومت کې خودش ته تم مانده که خشي اور یو د ملک نظم زموتم پاتې نشي بعضې خلک وي واټساپ شته زم زما در سره دا ګپ شته اوري هغه نمبر دی یو لسټکی برابر دی میل زارم د غریبې سر دی خپل ته نواز شریف نه مړیږي نه هر دی تعلیم مو کړی دی تاسو تعلیم مې کړی دی خو په دې اوس وخت کې د جمعې مړی دی دا خو ګرمي ده سخت وړی دی دا ما تعلیم شته تم استاد به کلاس کې کتم زه به په دیوالونو ختم نو دا زه کارې پاټی نه مو وتم او یو بچا خانی پکار دا میل مړ تاسو لم پخه چوټي پکار دا او میل د عوامو ګیس او بجلی پکار دا مې تاسو دا یو په پوچ دا یو په لختي پکار دا میل د عوامو سره چې نواز شریف کو دوم رضایتي پکار دا لکه انسانیت دا څه چې بل ته چر ځان ته پیتی پکار دا یو خوش قسمتي د چې مالم نور مشدکلی مشریم نه دا یو علاقې نه مال د یو صوبو دومره غټه مشري راغه چې د عوامو خدمت راغو 200 کچا د عوامو خدمت کو وې د زړه زارولو د کفر نه پس د ټولو غټه ګناه زړه زاری ده چې زړه زار کې نو دی خو زموږ زړونه زاره کدي خدای تبا کا اوري خدای شته مرګ برازي دی ریته به یو ورځ که خدای زربوزي بوزي اوري اوس رحمان ملک مرحوم دی بس خدای دیو بخي کولوهي ولا لیکل روړې سیملې ده ډیره ته غلطه لیکل مل دی درته کاغذ نه 2 فوټو چته لیکل ده ته غلطه لیکل ده نو مولام قرآن کدا دې اسمر شو چاله دی کوله دا خو 2 ورځې زندگی ده د الله بندگی ده دنیا نه خو بدری ته زوسم شرمندگی ده دیوانه تاسو کې اسلام آباد کې دی کله وې د کلی مل یو ورځ هم دونه ویل چې تاسو مشر جمعات کې دی کولوه ما درته نه چې ورته کول هو الله واحد ورته زما حبیب چې الله یو دی الله صمد الله بے پروا دی لم یلد نه دنه سوک پیدا دی ولم یولد نه دی چا پیدا او ولم یاکل له کفوا احد نشته سوک چې الله سره سیالیو ک الله اکبر لا ډیر لوی دی رحمان ملک او نواز شریف خو دې شته قدیم پی دی الک رشا تا نه زه ته پوس کومانه خو دې ډیرو کو خپګي غف ته کنه لکه مثلا دغه ټیک ټاک لکانو سره خو دې واسطه نشته لکه وي څومره تعلیم دی دومره ایجوکیټیز دیار لسم سوار لسم نه برابر الک وي ختم النبوت پیجنې والله وي بس موږ مسلمانان یو دا ختم النبوت دی هلکه خدای دې غرق کنو نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم نه مبارک او دین اخیرین نبی دی غنه پس د نبوت دروازه سلسله کاته بند شو نور به نه راځي او مثلا تاسو وایي چې بس مسلمان یم دا ختم نبوت دی او ځان له تورې او باټینګړ او بادرنګ ورسه کوي نو د دنیا ګټې خو مونږ ډېرې وکړي خو الله شته چې قبر سخت ځای دی او دا ملګري وایي فني خو زه وایم د دین کاتو کې ډېر خوني او تکړه سړی هغوی چې ګورې د دین د اسلام پابندي ګینې زندګي خو یې زندګي ده چې 2 ورځې زندګي ده د الله بندګي د آخرت بیا شرمندګي د هغه به ګڼي سرمز به که تاسو وزیر اعظم شنو څه به کوئ یاره ما نه دا تا نه مخکې هم دې ضرورت چا تپوس کړی خو ما ولا جواب ورکو مل په ول او په بل او په سمتله د پاسه تسلي شته ویل نه مل په دغه دی یقین وشه چې د دې د عمران شریف د نواز شریف او د عمران خان دی 10 لکه تنخواه ده او مال شل راکې که نه نو مل زه دا نه کومه دا د خپله مزدوري مې د ټاټکي بیلچې ښه ده ویل ولې
نو مل د چا به بمبه خرابوي د چا به لختې خرابوي چا به ټاسما مرني او هغه پسې چې ورونه راسي په مالت کې چې اویا کوره برته چاته تکلیف او نهرو د شو تکلیف کې نو سرمن به الله وباسي عمر صاحب زنانه طویل ته راشه د ماشومانو له ولې جړې چې د تنخوا مقرر کړم زنانه ورته ویل په ورځ د قیامت په د عمر ګیرواني او زما به لاسي د یو کونډې غریب چې په غره کې تپوس نشي کولی استعفا دې ورکړي دا خو مې د نواز شریف کټاسري د نیا لګولې ده او اوس خو مې د کس ته یو سیوا لګولې ده دا ما کوزه کړې اوس مې بیا لګولې ده خو دا ما خدای شته د عمران یو څو تنن دي د هغې په سلا لګولې ده ټیکس دی او ټیکس دی او ټیکس دی چې اودسمات یې لمزې ټیکس په ورکوي موږ به دوه ورځې اودسمات یې هم نه کولو هغه بیا اوس مثلا خلک وایي را روان دي نو زمونږ خو مخکې نه زندګي ورېځ او باران دی څه دغه به ورکوې پیغام به آخر کې ورکوې پیغام ورکوو او یو پیغام ورکوو چې بس بل نه ورکوو به صبح او شام ورکوو نو اوس په تلوار دا هم نه چې په ارام ورکوو او نواز شریف له خدا ناس چې دي د دوی د سامان ورکوو لکه هغه کډې کې چې وړي هغه سامان روره دغه چې کم دی پیغام دی چې اوټ ورکوي دا قومي حق دی خو اوس هغه نه دی اخري صدي ده او بس بله صدي نشته اوس اوټ کې ورې شک دی او اوري لکه مطلب دا اوس نواز شریف ته اول نرم و چې اوټونو ته ولاړ اوس د کاڼي نه کلک دی خو مثلا دلته مازغو کې هم فرق دی مال کسې هم غرق دی مازغم د ټلینار زونګ نیټورک دی الټه دي څه لاندې دي مازغم څه په کوټه دي مولیان هم بعضې عادت په یو لوټه دي اوس ورته څوک وایي چې د اوبه جوټه دي نو دا پیغام دی هغه مرور لا چې زمونږ رور هر د خیبر پښتونخوا دی که دا ځای دی نوجوان دی چې زمونږ مسلمان رور هر یو دی کلمې ویلې د ګل په شان دی نو دا اولین او اخرین پیغام دی چې روره دا اوټ ورکوئ نو لږ استعمال سم کوئ ذکر وکړئ د آخرت فکر وکړئ مونځ دس وکړئ شیطان سره کس وکړئ او په نصیحت عمل د دې ملنګ سرمس وکړئ خو اوټ چې ورکوئ ګورئ چاله دا کار باسي چوټي به م ورتاسې د مزدورۍ نه بس وکړئ نمبر وویم یولس ټکي برابر وویم که دا د نواز شریف په دغه ګنجي سر وویم دا به درته سبا سحر ویم 0316 لمبر دی او زما په خیال نوی دی خو زموږ ډېر رور چې کوم دی داسې دی چې په ډېرو دې علاقې نه بهر هم دی هغه زموږ د ملنګیا دی لمبر نه خبر دی خو 11 ټکي ګورې وروره دا لمبر برابر دی ډېره مهرباني سرمز به یې نو کتونکو سرمز به یې مو واورېدلو امید لره به کوم چې خوشحاله شوي به یې ویډیو سره مخکې شیر کړئ تر بلې خپرونې پر موږ لره کې اجازت هر چېرته چې ښاد باد و بریلي اوسئ د لوی الله پامان الله پامان